ذبیح الله مجاهد د خپل نظام په اړه خطرناکه خبرداری ورکړ. دا چې نوموړي د خپل نظام په اړه څه خبرداری ورکړې، جزئیات یې راسره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. ذبیح الله مجاهد وایي کله چې ملت له نظامه واټن واخیست د نظام د پایښت تمه باید ونه لرو. ذبیح الله مجاهد د محبوبي سراج سره یو ځای د الجزیرې شبکې په مرکه کې ویل چې د ښځو فرشته اندېښنو ښه خبر دی. هغه ویل کله چې ملت له نظام څخه واټن واخیست او یا یې پرې وړاندې راپورته شو، باید دا تمه ونه کړو چې نظام دې پر خپل ځای پاتې شي. محبوبي سراج د دغې مرکې په یوې لنډې خپره شوې ویډیو کې د طالبانو له ویانده غوښتي چې د نجونو ښوونځي دې پرانیزي. ښاغلي سراج ذبیح الله مجاهد ته د نجونو د ښوونځیو د تړلي پاتې کېدو په اړه وویل، کو طالبان دغه ستونزه هواره نه کړي نو نړۍ به یې پر وړاندې ودرېږي. هغه زیاتوي په دې کې به یوازې افغانستان او دغه هېواد خلک زیانمن شي. مجاهد د دغه اندېښنې په ځواب کې وویل، زه د نجونو پر وړاندې ستاسو اندېښنه درک کوم او ستاسو اندېښنه پر ځای ده. په همدې حال کې د طالبانو ویان وویل د دغې ستونزې د حل لپاره د دوی د ډلې د علماو یوه خوله کېدل اړین دي. مجاهد زیاتوي کو چیرته د عالمانو ترمنځ د نظرونو اختلاف له منځه ولاړ نه شي یا وړاندې شوې تګلارې ونه منل شي او یا هم داسې انګېرنې وي چې دغه لارې به سمې نه وي چې دوی پرې روان دي. له همدې امله د طالبانو رهبري ویره لري. دا و زموږ چمتو شوي ویډیو کو. تاسو په دې اړه کوم نظر لرئ نو په کمنټ کې را سره شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا او مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت خیر چاري.